بیا په مینه بل شعور، بیا جانان زخمی زخمی، بیا کابل په وینو سور، بیا افغان زخمی زخمی، بیا غوټۍ کافرې شوې، بیا ګلان زخمی زخمی، بیا شونډې پر هر بیا قربان زخمی زخمی، بیا غوټۍ کافرې شوې، بیا ګلان زخمی زخمی، بیا شونډې پر هر بیا قربان زخمی زخمی، او بیا امید په خاورو پټ، بیا ارمان زخمی زخمی، بیا سلګۍ سلګۍ پښتون، بیا یاران زخمی زخمی. پښتون ولس مې په پښتو باندې سيزي، پښتون ولس مې په پښتو باندې سيزي، او جنت وطن مې په لمبو باندې سيزي. لمبې ګودر دی او لوپټې ایره دی، او چینار شملې مو په فتوو باندې سيزي، او لمسون خداغیارو ډېرې بدې چارې وکړې، او کابل د مسرور جان په پښتنو باندې سيزي. سلامونه، احترامات او نیکې پیرزوینې مې ومنئ ډېرو ګرانو معززو ملګرو مینوالو. زه مسرور جان پښتون د مسرور جان پښتون ادبي بنډار د لارې تاسو سره حاضر یم، په دې هیله چې روغ به یې جوړ به یې او ژوند ته به تازه. د پروګرام مقصد مو د پښتو ژبې او ادب د پرمختګ او پراختیا لپاره هڅې کول دي. نو په دغې لړ او په ننني بنډار کې راسره ګران او ادبي ملګری ښاغلی غازي پښتون صاحب میلمه دی. غواړو چې دوی نه خوندور شعرونه تاسو ته ډالۍ کړو. د ښاغلي غازي پښتون صاحب طرف ته راګرځو، دوی نه په خپله خپل تعارف او بیا ترې خپل یو انتخاب کلام هم اورو. نو ښاغلی غازي پښتون صاحب په خپل ادبي بنډار کې درته هرکلی او ښه راغلاست وایي. ډېره مننه مسرور صاحب، الله دې عزت وکړه. ډېره مننه، تاسو ډېر زیار باسئ، بار موږ ته راغلي او د پښتو خدمت کوئ. زما نوم غازي پښتون دی، د کابل ولایت سروبي ولسوالۍ او تیزین د سیمې یو. فلحال پاکستان کې د اشنغر سیمه کې د مهاجرت ژوند کوو. غازي پښتون صاحب دا راته ووایي چې ژوند مو څنګه تېرېږي؟ الحمدلله مسرور صاحب، ژوند خو ډېر خوږ تېرېږي، ښه تېرېږي، خو بس په ژوند کې دغه یو ارمان دی، دا د ټولو افغانانو د هر پښتون ارمان دی چې الله دې په وطن کې سوله راولي او امن راولي په وطن کې. بس دغه یو ارمان په وطن کې د سولې دی، نور ژوند ډېر ښه تېرېږي، دغې سره ځورېږي. پښتون صاحب دا راته ووایي چې د کومو ادبي ټولنو سره تعلق لرئ او ادبي زده کړې مو د چا نه کړي؟ مسرور صاحب تعلق غورځنګ پښتو ادبي ټولنې چارسدې سره لرو، او پښتو ادبي زده کړې داسې خاص استاد نشته، خو د ماشوموالي نه کتابونه ګورو، لیک او لوست سره شوق دی، بس داسې خاص استاد نشته. خو متاثر د ستر لیکوال نوربشر نوید صاحب نه یو، او د پیر محمد کاروان صاحب نه الله دې وبخي، د هغوی د شاعرۍ نه متاثر یو. بېشکه پښتون صاحب دا ډېر ښه لیکوالان او ډېر ښه شاعران دي، موږ یې کلامونه اورېدلي دي، ډېر ښه کلامونه دي، ډېر ښه لیکونه یې کړي دي. پښتون صاحب د مینوالو د انتظار شېبې را لنډوو، خپل انتخاب کلام د مینوالو سره شریک. مننه مسرور صاحب، او غزل به درته ووایم وړوکی غوندې. اختر راورسېد دا څنګه عجیبه انصاف دی. مسرور صاحب، اختر راورسېد دا څنګه عجیبه انصاف دی، زما په حال باندې قسم دی چې خفه انصاف دی. اختر راورسېد دا څنګه عجیبه انصاف دی، زما په حال باندې قسم دی چې خفه انصاف دی. او خپله صادر څپلۍ جامې اخلي اختر لمانځي، خپله صادر څپلۍ جامې اخلي اختر لمانځي، او زما له تنه شته جامې باسي الټه انصاف دی. او څوک چې حق ووایي پدار شي بس خبره ختمه، څوک چې حق ووایي پدار شي بس خبره ختمه، پدار ختلی چپه خوله په غرغره انصاف. څوک چې حق ووایي پدار شي بس خبره ختمه، پدار ختلی چپه خوله په غرغره انصاف دی. او زما خیرخوا ماله په جنګ کولو داد راکوي، زما خیرخوا ماله په جنګ کولو داد راکوي، ځان له د امن شپه ورځ کړي وظیفه انصاف دی. زما خیرخوا ماله په جنګ کولو داد راکوي، زما خیرخوا ماله په جنګ کولو داد راکوي، او خپله د امن شپه ورځ کړي وظیفه انصاف دی. او
ما د شنو بنګو کرونده په سل نومونه وکړه ما د شنو بنګو کرونده په سل نومونه وکړه او ته خو بېغمه د بارودو کار کوه انصاف دی وایي ما د شنو بنګو کرونده په سل نومونه وکړه او ته خو بېغمه د بارودو کار کوه انصاف دی او یو بل غزل د هغې نه مخکې یو دوه شعره دي وایي کډه به یوسي هر ارمان به مې له زړه نه وځي کډه به یوسي هر ارمان به مې د زړه نه وځي او که یو ځل راغله ټول خفګان به مې د زړه نه وځي او که د وطن مینه له زړه نه چېرته وباسمه که د وطن مینه د زړه نه چېرته وباسمه نو دا مې ایمان دی چې ایمان به مې د زړه نه وځي وایي کډه به یوسي هر ارمان به مې د زړه نه وځي که یو ځل راغله ټول خفګان به مې د زړه نه وځي او که د وطن مینه د زړه نه چېرته وباسمه نو دا مې ایمان دی چې ایمان به مې د زړه نه وځي او غزل دی چې وایي سلګۍ مې آخري راغلې تر خولې خوږې ملنګې او خبرې راته وکړه څو خوږې خوږې ملنګې او تاسو ویل چې اوس هلته خاموشه خاموشي دا کولې به چې چېرته مونږ ټپې خوږې ملنګې او زما د قبر څنګ کې زه رښتیا رښتیا به وایې زما د قبر څنګ کې زه رښتیا رښتیا به وایې او په زړه دې څه کېدل چې تېرېدې خوږې ملنګې زما د قبر څنګ کې زه رښتیا رښتیا به وایې په زړه دې څه کېدل چې تېرېدې خوږې ملنګې او ته ځکه خدای کړه سوله بیا زه خپله درته وایم ته ځکه خدای کړه سوله بیا زه خپله درته وایم او اوس بار مې په اوږو د جنازې خوږې ملنګې ته ځکه خدای کړه سوله بیا زه خپله درته وایم اوس بار مې په اوږو د جنازې خوږې ملنګې او بلا د بېوسۍ مې ستا نازک خیالونه مات کړل بلا د بېوسۍ مې ستا نازک خیالونه مات کړل او بخښنه غواړم ونه کړې خیرې خوږې ملنګې بلا د بېوسۍ مې ستا نازک خیالونه مات کړه بخښنه غواړم ونه کړې خیرې خوږې ملنګې او غمونه بیخي ډېر شو د ژوند څه به درته وایم غمونه بیخي ډېر شو د ژوند څه به درته وایم خو سختو به اوچتې حوصلې خوږې ملنګې او په لرې خپلولۍ پسې تر لرې لرې ځمه مسرور صاحب په لرې خپلولۍ پسې تر لرې لرې ځمه پښتون یم ځکه پالم دا رښتې خوږې ملنګې او سلګۍ مې آخري راغلې تر خولې خوږې ملنګې او خبرې راته وکړه څو خوږې خوږې ملنګې ډېره مننه مسرور صاحب ډېره مننه پښتون صاحب ډېره مننه ملګرو مینوالو دا و غازي پښتون صاحب چې تاسو پرې خوندور شعرونه واورېد زموږ نننی بنډار په همدې ځای پای ته رسېږي تر بیا ښې چارې په لوی الله مو سپارم د الله